هر چوته ښایي بس صرف د اندار نیولی دی د هر چوته ښایي. خو دا مو ته اول کا اسپلین کا زه درته خبره وکړم بیا وایم چې دا مو ته اسپلین کا څه شیطان سوره عبادت کړی و هغه ایکي وي سجدې باندې رجیم کو همداسې دا چې کله رسول الله کله تقریر ویله دا مو ته شپېته ورې ویله څخه ویله ته مونه بعد کې به مولا علي وي چې چا نه دی منلی هغه رجیم دي لکه څنګه شیطان رجیم دی همداسې دوی رجیم دي لکه ته یې تاسو معنا نیولی دي که کوم صحابیون څوک ویلی نه وو که نه هغه رجیم دي. اوس ګوره مخکې مې درته ویل چې توهین به نه کوې که دې توهین وکړل رجیم دي د تا 12 امام د مهدي ده رجیم دي تا د 12 امام مور ده صحیح غږېږه صحیح غږېږه یوای مخکې مې درته ویل چې د سړي زوی سه یوه خبره کوه په توهین یې مه کوه ښه دا قرآن منې دا قرآن ولې نه منم ولې نه منم قرآن مو کتاب دی کتاب مې اسلام پر راوړی دا اصلي قرآن ده که نقلي قرآن ده قرآن اصلي ده ولې نه دی اصلي قرآن خو اصلي دی د تا کتاب کې راځي چې اصلي قرآن له مهدي سره د امام علي علیه السلام چې کله ولیکل دغه اصلي قرآن مهدي ته ورکړل دا د تا تر ټولو معتبر کتاب الکافي کتاب ده وګوره غوږ یوه دا کتاب فضائل القرآن د کوم کتاب ده الکافي تر ټولو معتبر کتاب دی د غوږ ورته تر ټولو معتبر کتاب دی ده الکافي د دې څوم جلده پاس ورته وګوره دوم جلده 633 صفحه ده وای کله وخت کې مهدي راوځي واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام او مهدي 12 امام به هغه قرآن راوباسي کوم چې علي رضی الله عنه لیکلی ده علي رضی الله عنه وای دا نبی علیه السلام چې وفات شول نو شپږ میاشتې کې قرآن ولیکل نو بیا یې صحابه ورته راوړل ویل چې هذا کتاب الله کما انزله الله دا قرآن د الله کتاب لکه څنګه چې په نبی علیه السلام نازل کړی ده وګوره صحابه ورته ویل چې موږ د تا قرآن ته ضرورت نه لرو له موږ سره قرآن شته فقال امام علي علیه السلام ورته ویل اما والله ما ترونه بعد یومکم هذا ابدا قسم په الله چې له نن ورځې بعد دغه اصلي قرآن تاسې ونه ګورئ تاسو په کوم قرآن ایمان راوړئ په دغه قرآن او که په دغه قرآن چې امام علي رضی الله عنه پټ کړی ده مهربانی نئے قرآن پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا ہے ہم اس مو اخ قرآن تا اکدا لرو چکم متا محمد پرخاله ده چکسی متخیلی دي چکسی متا اغان دا قرآن کې ورکی دي هغه ویلي دي زمونه بعد کې تو خبره وکړه زه ته خاموش وم صبر خو وکړه زه دې په خبره پوهه کړم اې دی الله بنده د تا کتاب وای د تا امام وای امام صادق علیه السلام وای چې اصلي قرآن امام علي لیکلی ده هغه مهدي ته ورکړی ده کله چې مهدي راوځي اصلي قرآن به ورسره راوړي ته اوس په دې تا په دغه اصلي قرآن ایمان لري که په دغه قرآن چې له مسلمانانو سره په دې قرآن ایمان لري اوس موجوده وخت کې څنګه قرآن د مو په دې عقیده ده دغه موجوده وخت کې خدا خو تو ابو بکر او عمر او عثمان ته مرتد وای دا خو دې مرتد صحابه ور یو ځای کړی ده العیاذ بالله څنګه په دې قرآن بالکل ویلې حضرت امام علی علیه السلام ولې هغه نه ده کړی بچایت نه ده کړی او قرآن نه ده لیکلی امامونو نه ده لیکلی همدا قرآن ده زموږ سره سیدلی دی که نه حقیقت قرآن دی په دې روایت کې سر خلاص کړه او انسان دا روایت کې څه درته وایي وایي علي رضی الله عنه چې کوم قرآن ولیکل هغه قرآن راواخیستل صحابه ورته ورکړل صحابه و قبول نه کړل نو چې صحابه و قبول نه کړل وایي ده ورته وویل چې قسم په الله کې له نن بعد وګورئ پټ کړل هغه قرآن مهدي ته یې ورکړل کله چې مهدي راوځي امام صادق دی وایي واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام مهدي به هغه قرآن له غاره راوباسي کوم چې علي رضی الله عنه لیکلی ده نو معلومه خبره شوه چې دا قرآن علي رضی الله عنه نه ده لیکلی علي رضی الله عنه چې کوم قرآن لیکلی ده هغه مهدي ته ورکړی ده ته اوس په کوم قرآن ایمان لري زه په قرآن مجید د قرآن ایمان راوړم دا لیکلو نه زه نه کوم چې لیکل چې چا لیکلی چا نه دی لیکلی دي کې چې لیکلي زه په دغه یقین راوړم دي کې چې لیکلي دي مو یقین په دغه دی چا ته څه سوره راغلی دی کوم ټایم کې کومه سوره راغلی دی مو په دې کې دا دی مو په دې نه دی چې تو لیکلی دی که کافر لیکلی دی که مسلمان لیکلی دی هغه کتاب چې د تا امام صادق وایي هغه دروغ وایي چې وایي اصلي قرآن له مهدي سره دروغ وایي هغه خو ویلي دي که نه قرآن راځي قرآن دی دا خو قرآن اندا قرآن دی څه مختلفو کې نه وي اندا آیاتونه دي
هغه څه وایي هلته وایي چې واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام هغه اصلي قرآن چې امام علي لیکلی هغه له مهدي سره ده نو فرق یې څه شی د قرآن سره مسلمانانو سره ده بیا هغه قرآن چېشته راوړي څنګه نه راوړي خاک راوړي کنه خاک تو یقین یعنی په دې قرآن کې حق نشته بغه قرآن کې حق ده تو یقین شته چې قیامت راځي خود راځي خود مو یقین سره الحمدلله قیامت څوک څنګه به راځي څنګه به نه راځي دغه مو پوي قیامت به داسې راځي چې مخکې به د اهل سنت والجماعت مهدي راځي بیا به دجال راځي بیا به عیسی علیه السلام راځي بیا به جوج و ماجوج راځي مهدي علیه السلام خطر نه مانی څنګه بیا وتی ته حضرت مهدي علیه السلام راځي ودی الله بنده مهدي علیه السلام به پیدا کیږي خو د اهل سنت مهدي د تا مهدي خو د 1200 کال کیږي په غار کې پټ ته توې ژوندۍ ده او 1200 کال کیږي غیبت الکبرى کې ده نه تاسو داسې عقیده لرئ بالکل اوس اهل سنت والجماعت خو داسې عقیده نه لري هغه وایي چې مهدي به پیدا کیږي چې څنګه پیدا سول را بسي د مسلمانانو خلافت به کوي 1200 کال به نه پټیږي په غار خو زه ته یم کنه خو تاسو اوس ولا کې ډیر پارته اوس تاسو حضرت محمد سلام غره 40 سال نه بعد کې پیغمبر ومنلو ته 40 سال نه بعد کې پیغمبر وو د مسلمان اوس بلی خواته مزه اوس بلی خواته نه څنګه کنه خو تاسو مختلف یو کنه تاسو ارچ کې د سیده خو ته خو د مو قران مدنه منی د تا قران ویله مهدي سره ده او علی بن وسی کوم خاک ته دی غیمون سدي خاک ته دی غیمون سدي امام سدي یعنی هغه حق قران سره د امام سره ده امام سره دا خاک خاک امام سدي چې تا امام دالته خاک یعنی دوه کتابونه حق کېدل چې دوه قران دي قران دوه نه دي کیو قران دي خو ته چې ته امام دالته حاک هغه مهدي ته بیا څه ضرورت چې د 1200 کال د قران پټ کړي د ولی پټ کړي نه دی پټ کړي هغه مستقل کتاب هغه کې دی قران والا کو دی الله بنده څورته وایي د سینه دی ویلي دا غو څو قران یا تونه باغه پردا او چته ینده قران کې دی څو یا تونه باغه پردا او چته خیب دنیا ته پوش یعنی آیاتونه نو پرده و چته نور آیاتونه په دې کې ښکارا کوي خلکو ته نور انده قران دی ښه و موریدل خوانداش جاهل خلق هغه زمانی کیا وکنه امام علی علیہ السلام ویله زمونه نور چې په باره کې پښتنې وکړو غو نن دا پښتنې کولې ته سار کې وخت څوره دي یعنی دا آیاتونه تر اوسه بل چا نه دي ښودلي داسې مهدي راسي هغه بیخي کنه خو جاهل وکنه جاهل لکه نن سبا وخت کې جاهلیات اندسې مخ کیا وکنه به خاک دی پټولو خاک ته دی اول نه ورکولو چې خاک چی ته هغه زوی د خموشوالو لو پر سب امام علی رضی الله تم جاهل او ویلغم دانه دی بیان کړي امام حسن علی السلام دی بیان کړي امام حسین علی السلام هم دی بیان کړي غو ته هم جاهل او صدر ته وایم ته کوم ځای ته منډه اخلي ته وایي مهدی برازي د قران به خلقو ته بیانوي او داسې آیاتونه نه به پرده وچتوي چې مخکې چانه د وچته کړي دغه پرده امام علی علی السلام وچته کړي کنه د وچته کړي وچته کړي دي خو خاص خو جاهل لکه څنګه حضرت محمد سلام ویله سموتا یو پین بل پین رو موتا پین رو کوئی سلام علیکم نو ور کوله کنه بیا مهدی ته ضرورت ده بیا مهدی ته علی رضی الله چته کړي د مهدی ته ضرورت ده خو دوی رب حکم دی کنه لکه څنګه د دنیا چلیږي رب حکم ادم علیه السلام نه دغه پوری روغه بیا ویل د علی علیه السلام چې چته کړي د خو بیا مسلمانانو ته خو خودلی د امام علی نو مهدی ته څه ضرورت ده خاصه ده بیا حضرت ادم علیه السلام بیرو وستو د 1,24,000 پیغمبرانو ته څه ضرورت بیرو وستو هغه خو مختلفو زمانو ته راغلي دي اوس د مهدی د تاسو چیرته خو دا زمانی ته راځي کنه خدا زمانی ته راځي کنه دا وی زمانی ته راځي کنه څو سو کال کېږي چې مهدی پټ ده معلوم ده درته سوال لا سره کوله کېږي 1400 کال ها یعنی تر نبی علیه السلام مخکې پیدا شوی ده کربلا واقعینه بعد کې د کربلا واقعینه بعد کې پیدا شوی ده نو د کربلا دی واقعي خو اول 1400 کال نه کېږي الله بندلي تاریخ ځان ته معلوم کړه او بیا لږه کې نه ده پیدا شوی دا ډیر وخت کاری سه ته مو ویل کنه دې به دروخه مسواک خیر وای د امام خبره دي ده بیا د بیمه کوه د امام خبره دي مهدی دي تاسو په 280 کې پیدا شوی ده کم او زیات شاوخوا هجری کې یعنی تقریبا وسی 1200 کاله کم او زیات 1230 سال 1235 سال دومره وخت کېږي چې دی پټ شوی ده ښه اوس نو پر جانانه د ما یو سوال په دې کې وړوکی سوال مې ده په دې 1200 کاله وخت کې په دې 1200 کاله وخت کې چې د تاسو 12 مهدی عجل الله فرجه الشریف
دغه 1200 کاله کې چې دغه مبارک امام دغه په د باندې د صلاتونو او درودونه وي، دا امام چې په دې 1200 کاله کېږي دی پټ ده، د کوم خدمت تاسو ته کړی ده؟ مهرباني وکړه. ډېر دومره یو ورقه کتاب راوخی چې د دې لیکلی وي د مسلمانانو ته، دومره یوه ورقه کتاب، دومره خو مور ته ویله که نه زه ماسې بچا یم پوه شوې، مو به تقریبا عمر وي 14 سال 15 سال عمر دی ماشاءالله. پوه شوې په دې 15 سال کې د دومره د صحابه و توهین او سپکاوی زده کړی نه به زده کړی. زه مو ته صرف دا ویله کری صاحب زه توهین نه کوم، زه توهین بالکل نه کوم. د تاسو اوس تحقیقي بحث کوم، تحقیقي چې الله دې پوهه کړي، الله دې پوهه کړه. اوس دا 1200 کاله د دې مهدي د تاسو تخپل خپل دی ویل چې 1400 کاله، دا 1400 کې به دا 250 سال درته معاف کړو، 1200 سال به کو په دې 1200 سال کې به 1000 سال کو مسلمانانو 1000 سال. دومره یو شی ماته راوخی چې تاسو ته د دې 1200 کاله کې د دې خیر رسیدلی، دومره یو ورقه راته وخی، مهرباني وکړه. دومره ګوره اوس مثلا اهل سنت والجماعت وایي د قرآن نه وروسته بهترین کتاب صحیح البخاري ده، بیا مسلم ده، دا دوه صحیح کتابونه موږ لرو مسلمانان. ته اوس په دې ټول مذهب کې د دغومره یوه ورقه کتاب راته وښیې چې هغه د مهدي ویلي چې دا صحیح کتاب ده، مهرباني وکړه. ټټ جی پی ټي چالو کړل او پام مو ده ورته که نه؟ ها مهرباني ته اوس مخامخې چالو کړل. له ټټ جی پی ټي نه هم کومک وغواړه، له مهدي علیه السلام نه هم کومک وغواړه، مدد ټولو نه مدد وغواړه، مدد به دې وکړي. خاتمونه د غاړې څه تاته څه پرېښلي دي چې کړي دي که نه؟ کوم خدمت په دې 1200 کاله په دې 14 مو ته دا پرېښلي دي څه قرآن اهل بیت مضبوطي څه ونیسه، نه قرآن پرېږدوي نه اهل بیت پرېږدوي. درته نیولي ډېرې مهدي درته ویلي، همدغه خبره د مهدي علیه السلام ماته وښیې په کوم کتاب کې درته کړې ده؟ مهرباني مو ته ویله چې مو څه داسې کتابونه نشته، ته مو ښه چې دا ډېری کتابونه مو څه څټه ویلوړ وې، ته به مو څه خبره نه وکړي، ته به مو څه دوی خبره نه وکړي. دا قرآن مضبوط ونیسېږي همداسې رسول الله ویلي دي چې تاسو ته مو دوی شیان پرېښلو، یو اهل بیت یو قرآن چې اهل بیت کوم قرآن دغه قرآن که له مهدي سره دا قرآن خو ته د تا کتابونه وایي امام صادق علیه السلام دی وایي چې اصلي قرآن له مهدي سره ده، او چې کله راوځي اصلي قرآن به ورسره راوړي. آیا امام صادق علیه السلام دروغ وایي؟ تا ته مو ویل آیاتونه دي، هغه آیاتونه نه پردې وچیتوي، پردې به واخرج المصحف، داسې نه دي ویلي چې واخرج الآیات، قرآن به راوړي، قرآن به راباسي. دی الله بنده په عربي پوهېږي که نه پوهېږي؟ واخرج المصحف قرآن به راوړي. څه په عربي پوهېدی؟ ته اوس څه یایي؟ هغه نه عربیان یې زه نه پوهېږم، په پښتو پوهېږم، په اردو پوهېږم، په انګلیش پوهېږم. درته واخرج په عربي کې راایستلو ته وایي. واخرج المصحف قرآن به راوباسي، الذي كتبه علي عليه السلام، هغه قرآن به راوړي، هغه قرآن به راوباسي کوم چې امام علي لیکلی ده. خو مو راته وویله که نه چې هغه نه به پردې وچیتوي، د قرآن نه به پرده وچیتوي، دا قرآن نه به پرده وچیتوي. هغه خو داسې نه دي ویلي چې وجاء المهدي ورفع الحجاب من الآيات، بیا داسې ویلي چې له دې قرآن نه به پرده پورته کړي، له دې قرآن نه به پرده نه دي ویلي. هغه وایي چې واخرج المصحف، هغه قرآن به راوباسي چې امام علي لیکلی ده، هغه قرآن به راوباسي. قرآن همدا یو قرآن دی چې څه آیتونه کوم جان کې کوم حساب کتاب کې کوم. یو دقیقه مسلمانانو دې ځای ته وګورئ چې دې سړي ته زه بل کتاب ښکاره کړم چې د دوی قرآن 1000 آیاته ده. څو آیاته ده؟ 1000 آیاته ده. دې وګوره الحدائق الناظره، لوپرسې غوږس الحدائق الناظره. له تاسو نه متاسفانه د خپلې عقیدې درنه پټې کړې دي. لوپرسې ته هم تا نه ملامتوم، تا ته فقط لعنت او توهین در زده کړی ده په صحابه وباندې. دا د تا کتاب د وګوره ښه راته متوجه سه. او لوپرسې مایک دې خلاص کړه، یوه خبره در سره هغه دی کاري صاحب، مو ته هغه نه دی خیر کاري صاحب، مو ته صرف دا خیلی دي رسول الله مو ته ویلي دي چې څوک مولانا یې پوه شوي دي هغه شیطان مخاشه مجري هغه دي څنګه شیطان دی همداسې دوی دي. الحدائق الناظره دا د تا کتاب ده في أحكام العترة الطاهرة، الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني. وګوره دی په دې کتاب کې څه وایي؟ وګوریا ويكون لو كان هذا القرآن موجود بأيدينا جمع الإمام علي وليس كذلك. دا قرآن إمام علي رضي الله عنه نه رايوځای کړی، بلکې دا وایي چا رايوځای کړی ده؟ أنه جمع الخلفاء الثلاثة، دریو خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم را جمع کړی ده. وأما القرآن الذي جمعه علي عليه السلام
فلم يخرج ولم يظهر لأحد کوم قرآن چې امام علي لیکلی ده دا یې نه راوتلی نه یې رایستلی ده نه یې ښکاره کړی ده هېڅ چاته حتی یقوم القائم علیه السلام تر څو پورې چې امام قائم امام مهدي راسي هغه به دغه قرآن و اما القرآن قرآن خي آیاتونه نه خي دا دی یو بل دا دی تا بل کتاب ده البیان فی تفسیر القرآن ښه ورته متوجه سه دا دی چا ده دی امام خوئي لوی امام دی ده وګوره أن عليا عليه السلام كان له مصحف غير المصحف الموجود سمعنا نقولي ورته کتاب چوری کړی دی دي تاسو امام خوئي لیکلی دا دي تاسو تفسير ده البيان في تفسير القرآن متغوث امام خاینی نشته خوئي دا وګوره لاندې دی الله بنده دا دي تاسو مرجع ده لوی مرجع مو ده تو تدرسوا في مرجع بيجي أن علي عليه السلام كان له مصحف غير المصحف الموجود يعني رضي الله عنه قرآن الذي قرآن نبا غير بل قرآن موت امام نه ثابت کا تاس نماز وکړه ولا امام دغه لا امام صادق عليه السلام نمي درته خاوس بدغه بل روایت تر موت امام څه ویل دي چې ته امام دلته حق دي حق واسترو تاسو ګوري د حلیه ابرار حلیه الابرار دا وسو ګوره امام نه ثابت کا دا امام نه دی امام نه ثابت ابو عبد الله عليه السلام امام ده کنه د امام صادق عليه السلام امام صادق عليه السلام امام د شپږم امام ابو عبد الله عليه السلام سوای یو سړي قراءت کول نو امام صادق عليه السلام تیس داسې قراءت مکوه داسې قراءت کوله کې د خلقو ترسوس يقوم القائم عليه السلام ترسوس مهدي راځي فاذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله على حده واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام او امام مهدي با اغه قرآن راوبا سي رابيوري سي اغه امام علي رضي الله عنه لیکلی ده دا دی بل کتاب